الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. زمان قابل قدر عزت مندو طالب العلمان رونو تاسي مخي وانا قرآن عظيم الشان يو آيات مبارك تلاوتك دي آيات مبارك الله جل جلاله دا علم فضیلت او دا علم بہتری بیانی. اللہ جل جلو پیغمبر مبارک توئی قل او آیا پخپلم او آیا فالزببانی اقرارو کا او پزړو کې ایمان ولره په دا ورستنی خبره باندې او امت ته دې هم ووایه تعلیما او ارشادا چې هغه دې هم عقیده ولري او هم د دې راتلونکي خبرې اقرار وکړي. اسی خم د آیات حسن قرآن پاک ده او قرآن پاک دا الحمد نه 19 تر والناس پورې څومره هغه الفاظ دي حروف هجا دي کلام ده کلمه ده زور ده زیر ده تاسې د ملایانو په اصطلاح فتحه کسره زما سکون په دې ټول باندې زموږ ایمان که د قرآن پاک په یو فتحه باندې چا ایمان رانغی نه کافر سو که په یو کسره باندې ایمان رانغی نه لاړ کافر سو په نیو معنی د قرآن یو حصه یې ونه منله د ټول قرآن پاک نه انکار او څه د یو حصې د قرآن پاک نه انکار. بهر صورت نو خو اسیم دا آیات دا بند کړل سوي توی دا اسم دا آیات قرآن پاک سره زمون په ایمان ده ولیکن پیغمبر مبارک تعالی تلاوی ته په خپل په دې راتلونکي خبر عقیده ولر او اقرار وکړه په زبان ځکه په قرآن پاک باندې اول نه اول ایمان د پیغمبر د ټول امت نه مخکې ایمان د پیغمبر وی په قرآن پاک د ټول نه مخکې د په خپل رسالت او نبوت باندې ایمان لکه څنګه په موږ باندې د رسول الله مبارک حق او احترام لازم د چې درود شریف ور باندې واستو دا شان د پیغمبر مبارک هم خپل ځان باندې درود پاک استی دې لپاره چې کوم مقام او مرتبه د رسالت رسول الله مبارک د احترام او تعظیم وساتل نو ساله تعالی ورته وایي نو ته هم ووایه امت ته دې هم ووایه ربي زدني علما ربي ای زما پروردګار دعا وکړه په دعا سره به دا مابعد خبرې ته رسېږي ما ته وسیله پیش کړه وابتغوا الیه الوسیله ما ته د ورستنی خبرې وسیله پیش کړه ګوره دا فضیلت علم زما صفت ربوبیت دا وسیله چې زه رب یم او ما ته آواز او ندا وکړه
او داسې تیز آواز او ندا وکړه چې حرف ندا هم پکې حذف کړه وروسته عید متکلم هم پکې حذف کړه ته خو پوهېږي حرف ندا حذف کړه او دا شانته وروسته عید متکلم چې ده هغه هم حذف کړه رب اے زما پروردګار الله جل جلاله چې رب شو ټول کامل صفات ورته ثابت شو رب منتظم متصرف مدبر تربیت کننده پرورش کننده د ټولو مخلوقاتو چې رب وي هغه خالق وي چې رب وي هغه رازق وي چې رب وي هغه ته به علم کلي علم محیط حاصل وي چې رب وي او په خپل اراده کې مستقل وي څوک به هم دی د خپل ارادې نه اړولی چې رب وي هغه قادر وي په قدرت مطلقه کامل قدرت به وي یو څوک به هم د هغې د قدرت لاندې بهر نه وي د هغه د قدرت لاندې وي هر څوک به د تحت المقدوري چې رب وي هغه رحمان هم وي او رحیم به هم وي قهار او جبار به هم وي چې رب وي هغه سمع وي هر څه به اوري هر څه حتی چې د میږتنو د پښو دا کرښاره موږ نه اورو خو الله جل جلاله اوري هغه سمع وي په سمع کامله سره څنګه د الله له شان سره مناسب هغه سمع وي موږ نږدې اورو لرې نه اورو حاضر نه اورو غایب نه اورو الله تعالی د ټولو مخلوقاتو اوازونه اوري او د پښو کرښاره هم اوري د حیواناتو د پښو کرښاره اوري سمع وي چې رب وي هغه بصیر وي هر څه به ویني څنګه د هغه شان سره مناسب نو الله بصیر چې رب وي نفع او ضرر به د هغه په قبضه قدرت کې وي فلهذا چې رب وي ټول صفات الوهیت د معبودیت چې ما تاسو خدمت کې بیان کړل دا به ورته ثابت نو چې رب وي هغه معبود او د الله نه ماورا هیڅوک هم رب کېدلی نسی رب د ټول عالم نو هغه معبود نو پیغمبر مبارک تعالی وایي قل اوایا خپل اوایا امت ته دې اوایا خپل عقیده ولره امت دې باید عقیده ولري دا خبره باید ایمان سره ګډوي دا خبره باید د ایمان په حصصو کې شامل وي مؤمن به اشیاء کې شامل وي او وروسته بیا ما توسل وکړه په صفت رب باندې چې دې په منځ کې ټول صفات پراته دي ګویا کې زما په ټولو صفاتو ما ته توسل وکړه او دا وروسته کوم مضمون چې زه درته ښیم په دې آیات مبارک کې دغه هم تعلق د صفت رب سره نو په دې کې یو نکته معلومه شوه چې کله د رب العالمین جل جلاله نه د کوم مقصد دپاره بنده سوال کوي نو د مقصد سره چې کوم صفت الله جل مناسبي هغه دې بار بار تکراروي بار بار د هغه تکراروي د دې وجه نه یو عالم نه چا پوښتنه وکړه چې دا اسم اعظم کوم یو ده نو هغه ورته ډېر عجیبه جواب ورکړ وی اسم اعظم هغه ده چې ستا د مقصد سره مناسب وي ستا کوم مقصد وي کوم حاجت وي کوم ضرورت الله جل جلاله ته ستا دغه مقصد سره کوم نوم دی الله برابر وي بس په هغه باندې رب العالمین توسل کوه او په ټولو اسباب د توسل کې موږ توسل منو په ټولو اسباب د توسل کې محدثین حضرات مفسرین وایي بهترین توسل په اسماء و ذوات و اسم ذات مبارک دی الله باندې چې الله اللهم 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 او بیا په بعد کې په صفاتو دی الله جل جلاله مضمون چې
علم د قرآن او سنت د شریعت. رب ای زما پروردګاره چې تا زما د ظاهري جسمانی تربیت لپاره څومره لوی تنظیم کړی دی. اسمان دا ځمکه ده، اسمان کې اسباب د ترقی، په ځمکه کې اسباب د ترقی د نشو د نما، دا ټول د جسمانی نشو نما د ارتقا او ترقی لپاره خو یا الله زما د روحاني ایمانی هغه چې تاسو د خاص تعلق هغه یو ذریعه چې علم د قرآن او سنت، علم د نبوت ده. ربي زدني زیاد کمال لري، اے الله زدني مال زیاد علم د قرآن او سنت را ته زیاد. یعنی پیغمبر مبارک ته الله جل جلاله د تعلیم ورکړي چې د زیادت علم دعا کو ته هم علم ته محتاج. حالانکه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله علم الاولین علم الاخرین ورکړي، لوی علم الله جل جلاله ورکړي. تاسو ګورئ دا بخاری شریف باندې علما په دې احادیث مبارکه باندې شرح لیکي، 40 جلد شرح، 10 جلد شرح، 60 جلد شرح د پیغمبر مبارک د احادیث تشریح کوي. نو الله جل ورته د علم الاولین او علم الاخرین ورکړي، خو هم علم د نبوت ته زیادت ته محتاج دی. او دغه مدرسې چې دي په دې کې هم طالب اوله درجه کې وي، بیا علم زیات سي دومې درجه داسې اخر لوی دورې ته ورسېږي. او د علم فایه نه لري که هر څومره سړی لوی عالم سي، ځکه معلومات کم وي او مجهولات زیات وي. دا داسې څومره لوی نه لوی عالم وي، لوی نه لوی فقیه او محدث وي، نو معلومات د مجهولات په مقابل کې کم وي. نو دا علم فضیلت ده. او دا طالبان صاحبان په مدارسو کې عملا او علما دا لګیا دي د علم هغه د زیادت علم کې، د علم د نبوت په زیادت کې لګیا دی، علم زیات دی. نو دا ډېر لوی اعزاز د علم د نبوت، دا د انبیاء میراث ده. او پیغمبر مبارک تعالی اجر د زیادت علم دعا د دعا معنی کوه، بار بار کوه، بار بار کوه، هر وخت کوه. نو طالب لپاره هم دو خبرې پکار دي، یو دا چې علم کې به عملا لګیاو چې زیادت به کوي، یو دوم دا چې علم زیاد شي، دوم دا چې دا عملا به لګیاوي، تکرار به کوي، مشق به کوي، څه زده کوي او په عمل کې نه. او دریم دا چې رب العالمین ته به سوال کوي، الله ته به سوال کوي، یا الله ما علم زیاد کې، ربي زدني علما، ربي زدني علما. کنه مانا چې څوک پوښتنه وکړي چې دا مسله څنګه ده، نو د مسلې د ویل نه مخکې زر زر په زړه کې وایم ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني. خدای ما خو زده نه ده تېر راوښیې. او دا دعا پیغمبر مبارک کړې ده، او دا دعا مستجابه ده، دا دعا مستجابه ده، دا قبول ده. ځکه چې دې دعا تعلیم الله جل جلاله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته ورکړی. دا دعا مستجابه ده، دا دعا مستجابه ده، د دود پاک دعا مستجابه ده، او د موسی علیه السلام دعا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر هغه لا قبل کړی ده. او رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، دا دعا هم مستجابه ده، الله قبل کړی ده. نو موږ امید او دا امید لرو، هیله لرو، ارزو لرو، سوال کوو، التجا کوو الله جل جلاله ته، یا الله موږ دعا هم قبول کړي. نو ربي زدني علما داسې دعا ده چې دا دعا به هم کوي، تضرع زاری به هم الله جل جلاله ته کوي. طالبانو دا خبره یاد کړئ، کوم شی چې په بازار کې نایاب نه پیدا کیږي، هغه ډېر قیمتي. کوم شی چې نایاب الله جل جلاله په دربار کې تضرع زړه عجزي چاته نسته. علماء تصوف فرمایي تضرع عجزي او زړه او بکا رب العالمین ته دا د الله تعالی په دربار کې نسته، ځکه الله تعالی چاته نه زړي. اقادیر د قدرت مطلقه، قهار د جبار د خالق د رازق، خو چې د دربار کې زړي
زاری کوي تزرع کوي دغه د تا شان عبدیت ده د بندگی شان الله ته ښکاره کوي او پیغمبر مبارک هم چې الله جل معراج ته خزاو نو سبحان الذي اسرا بعبده وی بعبده اغه عبد کامل دی الله جل جلاله ګور نور صفاتونه او ذکر نو کې صفتی عبدیت او موږ وایو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دي کې نور نکته هم دي خدای زموږ تاسو سره مناسب نو پیغمبر تعالی رسالت ورکړي مخ کې عبادت الله شان کی کامل کړي ټول کړه خبر نو الله جل په موږ تاسو احسان کړی ده فضل را باندې کړی ده چې د دې دعا مصداق موږ ګرځو نو ما تاسو خدمت کې عرض کوم څومره چې الله تزاری کې او زاړي دیو جن حدیث مبارک راځي چې زړه د دې وزاړه که زړه نه ورځي خامخا سي ته کله زړه ورځي نو بیا د زړه شکل جوړ حضرت دا ابوبکر صدیق مبارک رضی الله تعالی هغه فرمایي دی هغه د اثر ده او روایت کې مرادي که زړه درځي وزاړه او که زړه نه درځي فتباکو د زړه شکل جوړ دا شکل ډیر اثر لري دا د انسان ظاهر نه نه دا په باطن باندې اثر کوي څومره چې د سړي د ظاهر مثلا د شریعت برابر د سنت برابر دومره لاندې اثر وي لاندې اثر سوي دومره محبت رسول الله مبارک سره زیاتې دومره د سنت اتباع جذبه شوق جوړ کې راځي نو که زړه درځي او ځان او که زړه نه درځي بیا د زړه شکل جوړ کړه زړه شکل هم الله جل جلاله ته ډېر د بنده محبوب روایت کې راځي علما فرمایي چې دا قیامت په ورځ باندې دا جهنم د دې هغه نه راخلاصي د فرشتونو بیا به جبرائیل علیه السلام په یو لوښي کې اوبه وروړي او دا به داسې وروشي او دا اور به قرار سي د جهنم شاته او بیرته ولاړ شي علما فرمایي دا څه اوبه دي دا هغه مؤمنانو مسلمانانو د سترګو اوښکې دي چې د رب العالمین جل جلاله د خوف او د ډار او د خشیت د وجې نه د سترګو نه توی کړي روایتو کې راځي چې چا د سترګې نه د میګتون سر دا ډېر وړوکی دی د میګتون د سر په مقدار باندې اوښکې د الله د ویرې نه د الله د عظمت د محبت د وجې نه توی شي نو په دې سترګه باندې جهنم اور حرام دو قطرې وشي د انسان د بدن نه ولاړ شي هغه بدن د جهنم په اور حرام یو قطره د وینې چې د الله په لار کې په جهاد کې د سړي نه توی شي او بل هغه اوښکه چې د انسان د سترګې نه ولاړه شي د الله جل جلاله د خوف او د ډار د وجې حدیث مبارک کې راځي رسول الله مبارک فرمایي څو کسان باندې قیامت ورځ د عرش د سوري لاندې خدای پاک ودروي د عرش د سوري لاندې زموږ استاد مبارک په ډېر ښه تعبیر کاوه د حشر په میدان کې د عرش سوری دا د الله جل جلاله میمن خانه ده کوم چې د خصوصي میلمانۍ دغلته کېنوي یو هغه ځوان چې الله تعالی ته د ځواني قوت ورکړی طاقت ورکړی لکه تاسې خدای پاک د ځواني طاقت ورکړی دی دماغ هم بحال دی زړه هم بحال ده ټول جسماني قوتونه انشاءالله عزیز بحال دي او دا ځواني د رب العالمین په عبادت کې تیری د رب العالمین په بندگی کې تیریږي او معاشیو کې نه تیریږي دغه کس چې دا نوجوانی د رب العالمین په عبادت کې تیریږي تر دې پورې چې بوډا سي د قیامت په ورځ به د رب العالمین جل خصوصي طور سره د راولي د ټولو خلکو په حضور کې او د عرش د سوري لاندې وي چې یو ځل څوک الله جل میلمه کې به جهنم ته ولي واکه به حساب کتاب ډیر اعزاز سره به الله جل جنت ته وځي تاسو ته خدای پاک ځواني درکړي د علم او ستاسي کوي تاسو هر لحظه عبادت تاسو خوب هم عبادت تاسو کې دلته مازیګر نه باندې لوبه کوي په دې نیت باندې لوبه کوي ورزش کوي
اگر که دا دبی د ما ډیر بدی شي دا وږي شي دا سبولي کرکټ ما ته مزه نه راګي خو به هر څوک که دا کرکټ تاسو په دې کوي چې بېګا ته زه ښه مطالعه وکړم بدن کې مې لږ راحت راشي نو الله اجر په دې هم ثواب درکوي ځکه تاسو فی سبیل الله یې او څوک چې فی سبیل الله وي بخاری شریف حدیث ته د مجاهد د اس امتیازي غشایان د اس رفتاري د اس وبچکلي هم الله جل جلاله د دې مجاهد په عمل نامه کې ثواب کې ورچي اجر کې ورکړي نو تاسو لا خوب هم عبادت د تاسو د اتلل عبادت دی لوی مقام ده سبحان الله طالب لوی مرتبه لري قسم ده که طالب د خپل مرتبه نه خبر سه خپل مقام ورته معلوم سه چې کوم مقام مرتبه الله جل طالب د قران بیا په دې پیتنو ده ورکی کوم مقام مرتبه ورکړي ده نو طالب د طالب په ټول عمر باندې ګناه طرف ته روم نه ګوري همیشه به د الله نه حیا د الله نه شرم را دی الله تاسو له مقام را کړی سمره له مرتبه دی را کړی زب څنګه ګناه نن د بخاری شریف کې تیر سو پیغمبر مبارک دومره عبادت کاو چې په مبارک به اوپر سیدل حتی تورمت قدمه عائشہ مبارک ورته دومره تکلیف کوي مخکنی ورستنی ګناونه الله درته معاف کړي رسول الله مبارک ته افلا اكون عبدا شکورا زه دې الله شاکر بنده نسم نو هر څومره چې ګوره د لوی نعمت ستاسو الله درکړي دې شکرانه پکار ده خیال کې راځي نو اسیم تاسو هغه عبادت کیه هر څومره عبادت خو هم عبادت دا امتیاز څه کوي دا ان شاء الله عبادت